سرحدي شاهین ولسمه برخه. سرحدي شاهین د خبرونې مینوالو په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. الله رب العزت مو خوشحال لره. دا دی زه محسن احسان مې یو ځل بیا د شاهین د ناول کوربتوب کوم په دې هیله چې دا خبرونه تر پایه راسره واورئ. درنو او قدرمنو اوریدونکو، په تیره برخه کې مو اوریدل چې ابوداود په خط کې لیکلي وه زما په وړاندې ابو عبدالله یوازې په اشارو اکتفا کوي. په دې حالاتو کې زه داسې احساسوم چې زه به ډېر ځنډ په الحمرا کې پاتې نشم. اوس به دا واورو. ابو داود بدر بن مغیره ته لیکلي وه زه تا یو خطرناک پروګرام لپاره راغواړم او د بري پوره ډاډ هم نشم درکولی. الحمرا ته چې رانږدې سې هر ګام به دې د ژوند او مرګ ترمنځ په ډېره تنګه کوڅه کې وي. ځکه خو زما په هدایاتو له عمل نه وړاندې له ځان سره ښه سوچ وکړه. امکان لري د شپې له یوه غلچکي لارې الحمرا ته ننوځې او سهار ته دې ملګرو ته د الحمرا دروازې پرانیستل شي. خو دا هم کیدای شي چې له تا سره زه هم داسې تیارو کوټو ته ولویږم چې د بیرته راوتلو امکان یې نه وي. زموږ سره به د غرناطې راتلونکي هم ښخه شي. که زما استازی زما د اوږد لیک تا ته دروړ نو دا ضروري ده چې تر څو دا کار نه وي بشپړ شوی هغه بیرته غرناطې ته مه راپرېږده. ستا سړی دی هغه د یو عزتمن میلمه په څیر ورسره وساتې. زما د ده په نیک نیت اعتبار دی خو احتیاط ضروري دی. د پریدان جاسوسان به ستا د بندي کولو په بدل کې ستا د وزن په اندازه سره زر ورکولو ته چمتو وي. ابو داود د دوهم ځل د لیک لوستلو نه وروسته بدر بن مغیره بې له دې چې په کوټه کې د التي موجودیت احساس کړي په قدم وهلو یې پیل وکړ. د لیک الفاظ د ډول ډول معناګانو سره د ده په ذهن کې راګرځېدل. په ذهن کې الحمرا لیدله په تیاره شپه کې د یوې کړکۍ له لارې ننوت او د ربیعې په مخ کې درېدلی و. د مینې په اوښکو په لمدو سترګې یې هغې هرکلی کاوه. ربیعې زما ربیعې. بدر په زړه کې خواږه او په زړه پورې ټکانونه احساس کړل. هغه د ابو عبدالله د بدو ارادو په اندېښنه کې دی. وینې یې په جوش راغلي او ابو عبدالله له طرفه یې د واده پیغام راوړونکي خدمتګار د ویښتانو ښه کولو اراده وکړه. هغې ورته ومسکل خو لږ ځنډ وروسته دغه خواږه جذبات او احساسات تر لویو ارادو او ارمانونو لاندې شول. د خپل پروګرام په ټولو اړخونو یې فکر وکړ. په الحمرا کې د ابو داود په موجودیت کې د ابو عبدالله بغاوت د ده په زړه کې پر ابو داود بدګماني را پیدا کړې وې. د دې لیک په لوستلو هغه ټولې لرې شوې. زه تا د یوه خطرناک پروګرام لپاره راغواړم او د بري پوره ډاډ هم نشم درکولی. الحمرا ته له نږدې کېدو وروسته به ستا هر ګام د مرګ او ژوند ترمنځ په یوه تنګه او تیاره لاره وي. ځکه خو زما پر هدایاتو له عمل نه وړاندې ښه سوچ وکړه. د ابو داود دا الفاظ په غوږونو کې وکړنګېدل او بیا د وروستي پرېکړه دا وه چې زه به خامخا ځم. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، د شپې مهال توند باران اورېده. ابو داود د خپل کور په هغه کوټه کې چې کړکۍ یې سیند لوري ته خلاصېده په ناکرارۍ قدم واهه. یو حبشي غلام د کوټې په یوه کونج کې ناست و. د کوټې په یوه دیوال زنګ راځوړنده و. ابو داود مایوس شو، په یوه کرسۍ کېناست. وویل هغه ښایي نن را نه شي. حبشي غلام ځواب ورکړ په داسې توپان کې له سیند نه تېرېدل اسانه نه دي. تر لږ ځنډ چوپ دواړه یو بل ته کتل. ناڅاپه پر دیوال د رزړېدلي زنګ پرې وخوځېد او له زنګ نه غږ اوچت سو. ابو داود ویل هغه راغی. غلام زر راجګ سو او د رسۍ نه جوړه زینه یې تر کړکۍ لاندې وځړوله. لږ ځنډ وروسته یې په زینه وزن احساس کړ. ویل هغه پاس راخیږي. لږ شېبې وروسته یې وویل هغه به اوس تر نیمایي زیات راختلی وي. که رسۍ غوڅه کړو نو موږ به یې په بله طریقه د وژلو له جنجال نه خلاص شو. ابو داود ورو غږېږه هغه تر موږ زیات هوښیار دی. هغه په خپله د راپورته کېدو نه وړاندې کوم بل څوک لومړی پاس راخیژولی وي. حبشي بیا وویل کله چې پاس را نږدې سي ته خو یې غږ پېژنې زما تور به ستا د اشارې په انتظار وي. ابو داود په شونډو ګوتې کښېښودې او هغه ته یې د چوپتیا اشاره وکړه. له کړکۍ نه یې سر وایست او لاندې یې وکتل. د تورو په برېښنا کې څو ګزه لاندې یو نقاپوش ولید چې په زینو راوخوت. هغه ورو وویل د خدای جل جلاله شکر دی چې تاسو راغلی. نقاپوش د هغه د خبرې څه ځواب ورنه کړ. ابو داود له لږ ځنډ وروسته بیا وویل ته یوازې که نور څوک هم در سره ملګري شته. نقاپوش وروستي څو ګامه په بیړه
ووهل، په کړکۍ ورننوت او آرامه ساه یې وکښله. ویل په تیاره کې مې د محل د دې برخې په موندلو کې ځنډ وکړ. د سیند اوبه هم ډېرې تیزې وې. ابوداود وویل ته په یخني کې راغلی یې، راځه په بله کوټه کې د جامې بدلې کړه. بدر بن مغیره رقاب لرې کړ او ویل زه به داسې موسم کې په ګرځېدو عادي یم. ابوداود ویل زما باور و چې ته به خامخا راځې بدر، تا زه فرض ته رابللی وم. ابوداود راځه دلته درېدل مناسب نه دی. بدر بن مغیره له ابوداود سره یوې بلې کوټې ته ننوت چې په قیمتي قالینو پوښل شوې وه او ښکلې کرسۍ پکې وې. ابوداود بدر بن مغیره په یوه کرسۍ کښېناوه. وویل ابو عبدالله پاس په کوټه کې زما له یوه نوکر سره د شطرنج لوبه کوي. ته ډېر ناوخته راغلی، خو له نیکه مرغه د شطرنج مینې هغه د کور له تګ نه ایثار کړی. هغه نوکر د اعتبار وړ نه دی، خو دا کمال پکې دی چې ابو عبدالله تر سهاره په شطرنج بوختولی شي. د حرم سرای خلکو ته خبر ورغلی چې هغه دلته په شطرنج بوخت دی، ځکه خو که تر سهاره دلته وي څوک به یې پوښتنې ته رانشي. ته همدلته کښېنه، زه به هغه نوکر په سپلمه لرې کړم او بیا به دې پاس راوغواړم. بیا خو وروسته تا ته معلومه ده چې ته باید څه وکړې. ستا په مخ کې بله کوټه کې به 4 تنه حبشي غلامان وي چې په مناسب وخت کې یې راغوښتلی شي. زه ځم، ته بېغمه په دې کوټه کې کښېنه، دلته هیڅ خطر نشته. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، ابوداود له کوټې نه بهر ووت او بدر بن مغیره د کوټې په ننداره بوخت شو. ناڅاپه یې یوې خواته د پښو غږ واورېد. هغه چې ور وکتل جګ شو او ودرېد. ربیعه د هغه په مخ کې ولاړه وه او حیران حیران یې ده ته کتل. د هغه له خولې ووتل ربیعې. هغه په ویرېدونکې لهجه وویل ته دلته ولې راغلی یې؟ بدر بن مغیره د هغه د اندېښنې په وجه ونه پوهېد. په مسکا یې ورته وویل زما دلته راتګ در باندې بد ولګېد. ربیعه بې اختیاره شوه. وویل ما هره ورځ د داسې خوب لیدو هیله کوله، خو کاش دا خوب وی. دا خو د یو بد خوب تعبیر دی، یو ویرونکی تعبیر. ته له دې ځایه ووځه د خدای په خاطر. بدر بن مغیره د پریشانۍ سره مسکی شو. وویل دلته ماته څه خطر نشته، تا ته ښایي معلومه نه وي چې زه ستا د پلار په بلنه دلته راغلی یم. ربیعه زه خبره یم، انجلا ما ته هر څه ویلي دي. ته په یوه خطرناکه د دسیسه کې راښکېل شوی یې. اوس هم فرصت شته، د خدای جل جلاله په خاطر ځان وباسه، بیړه وکړه. بدر بن مغیره وویل آیا ابو عبدالله اوس هم پاس په کوټه کې نشته؟ ربیعه دا ټول دروغ دي، ما له بلې کوټې نه د دروازې تر زورونو ټولې خبرې واورېدې. که د دې کوټې دروازې له دننه بندې نه وای نو ما به ځان خطر ته غورځولی و او ته به مې له خطر نه خبرولې. بدر مګر زما باور نه راته چې ستا پلار. ربیعه تاسو زما پلار تر ما ښه پیژنئ. ستا په یاد دي که نه چې زموږ ستاسو سره په سرحدي کلا کې وو، ما تا ته ویلي و چې ما یو خوب لیدلی چې نصرانیانو پر تاسو حمله کړې وي. بدر بن مغیره زما په یاد دی. ربیعه هغه زما خوب نه و، ما ته د خپل پلار دسیسه معلومه شوه. اوس انجلا له دې دسیسې نه خبره کړم. د بدر بن مغیره په شونډو غمجنه مسکا خپره شوه. وویل که دا دسیسه وي نو دومره به بشپړه وي چې اوس تیښته ګټه نه لري. هلته که د پړي زینه نه وي ورکه شوې نو لاندې له دیوال سره به د دوی سړي ولاړ وي. مګر ربیع که خدای جل جلاله له ما نه څه کار اخیستل غواړي نو څوک به زما هیڅ ونه کړی شي. هغوی ستا د وینو تږي دي. د ربیع په سترګو کې اوښکې راغلې. بدر مړه اولسونه د شهیدانو له وینو پرته بل څه نشي راژوندي کولی. ربیع لکه چې اوس ډېر لږ وخت وي، ما له تا سره ډېرې خبرې کول غوښتل. له لرې د څو تنو د پښو غږ راغی. ربیعه بې اختیاره ور وړاندې شوه. بدر یې تر مټ ونیوه او په سلګو یې وویل د ډېرو ویلو وخت نشته، یوازې دومره ووایه چې ربیع ته زما یې او زه له تا نه نفرت نه کوم. ما مه لرې کوه، هغوی پرېږده چې ومې ویني. هغوی لکه چې ابو عبدالله ورسره راوست. ابو عبدالله پرېږده چې وویني چې ما د غناتې د ملکې تاج د چا په خاطر رد کړی دی. بدره زما آغا که دا وخت نه وای راغلی نو ما به په عمر کې هم د دې جرأت نه و کړی چې درته ووایم زه له تا سره مینه لرم. ستا سره د ژوند ملګرتیا زما د ارزوګانو له تخیل نه اوچت و، خو په مرګ کې ستا سره له ملګرتیا نه ما هیڅوک هم نشي ایسارولی. بدر ربیع ته ماته له خپل ژوند نه هم ډېره ګرانه یې. د خدای په خاطر ولاړه شه. هغوی راغلل، که تا دلته ووینې څه به ووایي؟ ربیعه دا به ووایي چې زما له تا سره مینه وه او زه به دوی ته ووایم چې په اندلس کې له بدر بن مغیره نه پرته بل څوک دی چې تورې د هسپانیې د مظلومو نجونو د عصمت او ابرو د ساتنې په خاطر اوچته شوې ده.
هغه څوک دی چې په نظر کې د فرشتو په شان پاکي ده د کوټې ور خلاص شو له ابو داود او عبدالله سره لس تنه توره کښلي او نیزې په لاس کې راننوتل. ابو داود چې ربیعه هلته ولیده پریشانه سو. وویل ربیعې ته دلته ولې ولاړې؟ ورځه خپلې کوټې ته دی. ربیعه یو ګام ور وړاندې شوه. پلار ته یې له غوسې نه په رېږدېدونکي غږ وویل ووایه تا د ده لپاره څه سزا ټاکلې ده؟ موږ دواړه د یوې کښتۍ مسافر یو. غرناطې ته د نیکو هیلو درلودو ګناهګار دی. دا زما جرم او ګناه هم ده. ابو داود په چاپلوسانه لهجه وویل پر بیا کله کله عصبي سوک راځي چې په هوش راشي دا یې په یاد هم نه وي چې څه یې ویلي وو. ربیعې څه ویل خو ابو داود ور وړاندې شو. هغه یې تر مټ ونیوه او بلې کوټې ته یې ورسره کش کړه. ابو عبدالله تر څو شیبو د پریشانۍ په حالت بدر بن مغیره ته کتل. بالاخره یې سپاهیانو ته اشاره وکړه. هغوی نیزې برابرې کړې او په نیمه دایره حلقه بدر ته ور وړاندې شول. بدر بن مغیره توره وکښله او زر یې ابو عبدالله ته ور وغورځوله. وویل د یوه سړي د نیولو لپاره تاسو ته د دومره نفرو د راوستلو ضرورت نه و. د ابو عبدالله په اشاره یوه سړي د بدر توره اوچته کړه او هغه ډاډه شو ور وړاندې شو. وویل زما دا تمه نه وه چې به الحمرا ته د ننوتلو احمقانه جرأت وکړې. بدر بن مغیره وویل که په الحمرا معنی کې عقل، فریب، دوکې او بزدلي ته نو زه په خپل حماقت خپه نه یم. ابو عبدالله بیا ځوابه شو. وویل زما په ګمان د داسې خبرو لپاره دا ځای مناسب نه دی. د محل په یوه کوټه کې چې ستا له شان سره برابره ده ډېر خلک ستا د ورتګ انتظار کوي. زما باور دی چې ته به زما د سپاهیانو خبره ومنې. په دې کې ستا ګټه ده. ابو عبدالله ووت. سپاهیانو بدر را ایثار کړ. یو تن زولنې نیولې وې. بدر له څه تذبذب پرته لاس ور وړاندې کړ. بدر بن مغیره د سپاهیانو په منځ کې د قندیلونو او مشالونو په رڼا کې له مختلفو برنډو او دهلیزونو نه تیر شو. دارالاسود ته ننوت. په لاره کې یې ځای پر ځای ځلېدونکي ایستلي تورې سپاهیان ولاړ ولیدل. دا یې احساس کړه چې د تیښتې د هڅې نه کولو پرېکړه یې صحیح وه. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو ربیعې د ابو داود له مضبوطو پنجو نه د ځان ژغورلو هڅه کوله او چیغې یې وهلې ما پرېږده ما پرېږده. ابو داود په بستره ور ډیکه کړه او وویل لیونۍ نجلۍ که ستا د خپل عزت پروا نه وي زما د سپینو ویښتو خیال وکړه. زه تا د دې جوګه کړم چې د غرناطې ذلیلترین انسان ته هم پورته ونه شم کتلی. ربیعه را سنبال شوه کښېناسته. پلار ته یې وکتل او جګه شوه. پښو کې ور پرېوته. چیغې یې کړې د خدای جل جلاله په خاطر د هغه ژوند وژغوره. که زما په خاطر نه وي د غرناطې په خاطر که د خپلې لور په خاطر نه وي نو د اندلس د لکونو مظلومو لوڼو په خاطر یې وژغوره. زه واده کوم چې تر عمره به یې نوم هم په خوله وانخلم که نه نو زه به په اور کې ځان وسوځوم. د الحمرا تر ټولو اوچت برج ته به وخیژم او ځان به ترې راوغورځوم. د ابو داود په سینه کې د کاڼې زړه و خو د انسانیت وسپرغۍ لا پکې بله وه. هغه له ارادې سره په دې ونه توانید چې دغه سپرغۍ مړه کړي. د هغه په زړه کې د انسانیت د خوږو نغمو جوړولو تارونه شلېدلي وو خو یو تار تر اوسه پاتې و. هغه تار چې د ربیعې اوښکو کړنګولی شوی. نړۍ ته هغه یو بېرحمه انسان و. یو داسې بېرحمه انسان چې د یوه معمولي هیلې د ترسره کېدو لپاره یې بې له څه اندېښنې د زرګونو تن وژل زغملی شوی. خو ربیعې ته هغه یو پلار و. له خپلو ټولو عادتونو سره هغه په خپل زړه کې د انسانیت د هغې ځلېدونکې سپرغۍ په وژلو بریالی نه شو چې د ربیعې په خنداګانو روښانه و. هغه بیا لاسونه اوچت کړل چې ربیعه په بستره وغورځوي خو د پلرنۍ مینې په داسې جال کې ونښت چې غورځول یې ورته ممکن نه و. د ربیعې اوښکې یې په پښو وسوسېدې. د شاته کېدو اراده یې وکړه خو ربیعه یې پر پښو ونښتې وه. هغه ور ټیټ شو. پر سر یې لاس ور کښېښود او بیا تر موټ ونیوه او د پورته کولو هڅه یې وکړه. پلار او لور یو بل ته مخامخ درېدلي وو. یوه شېبه ابو داود داسې احساس کړه چې د ربیعې د اوښکو د څاڅکو په مخ کې د ده د ژوند هره هیله بېځایه ده. هغه په غمجن لهجه وویل ربیعې کاشکې ما ته معلومه وای چې د هغه لپاره ستا لیونتوب تر دې حده رسېدلی. زه به د هغه د ژغورلو هڅه وکړم خو ربیعه سر تر پایه هیله شوه. وویل پلار جانه ته هر څه کولی شې. د هغه مرګ به د غرناطې د تباهۍ مقدمه وي. ابو داود له ما سره د غرناطې غم نشته. زه یوازې ستا د اوښکو قیمت ادا کول غواړم. ابو داود دا وویل او بلې کوټې ته ننوت. یوه المارۍ یې خلاصه کړه او یو بوتل یې راواخیست. د دوا څاڅکي یې په یوه پیاله کې واچول. بیرته ربیعې ته راغی. ورته یې وویل دا وڅښه او ویده شه ستا حالت ښه نه دی.
ربیع په رژدېدونکي لاسونو له پلار نه پیاله واخیسته. هغه ته یې وکتل او ویې ویل که دې د هغه لپاره هم همدغسې زار ټاکلی وي زه یې په خوښۍ قبلوم، خو کاش تا د خپلو زخمي احساساتو لپاره زما مرګ کافي بللی او اندلس له مسلمانانو نه مو خپله وروستۍ تکیه نه اخیستلی. هغه پیالې شونډو ته نږدې کړه او پلار ته یې وکتل. ناڅاپه له بلې کوټې نه انجلا راښکاره شوه او هغې چیغه کړه ربعې د خدای په خاطر دا ومڅښه. بیا یې رامنډه کړه او د ربیعې له لاسه یې د پیالې اخیستلو هڅه وکړه، خو ربیعې له یوه غړپ څښلو نه وروسته پیاله په فرش وغورځوله. د ابوداود په شونډو یوه معناداره مسکا وه. انجلا حیرانه شوه، خپله نسکه خور ته یې کتل او ربیعه په فاتحانه انداز دواړو ته کتل. انجلا وویل ربیعې دا دې څه وکړل؟ او بیا ربیعې ته ورغاړو ته پلار ته یې وکتل او په لړزنده غږ یې ورته وویل د دې زهرو یوه پیاله ماته هم راکړه. موږ دواړه د یوه مار په کور کې زېږېدلي یو، زموږ پای هم باید یو ډول وي. ابوداود وویل تاسو دواړې لیونۍ شوي یاست. ما ربیعې ته د خوب دوا ورکړې تر څو زما هڅې څه نتیجه ورکړي. دا ویده ښه ده، ویښ پاتې کېدل یې په تاوان دي. دا یې وویل. ربیعه تر مټ ونیوه، په بستره یې سملوله او له کوټې نه بهر ووت. دی به لس ګامه نه و تللی چې انجلا له شانه ورغله. د هغه لمن یې ونیوه او وویل پلار جانه هغه وژغوره، ربیعه له هغه پرته ژوندی نشي پاتې کېدی. ابوداود په غمجنې لهجه وویل انجلا زه د همهغو ازغیو په ټولولو پسې ځم چې په خپل لاس مې شیندلي دي. ویرېږم چې د هدف د ترلاسه کولو پر ځای مې لاسونه ټپي نه شي. تر څو ربیعې ته خوب نه وي ورغلی ته تسلي ورکوه چې هغه به بد شي. انجلا زه یوازې په دې ځان پوهول غواړم چې ته به د ژغورلو لپاره خپل ټول توان په کار اچوې. ابوداود غوسه شو. انجلا ورځه ما مه پریشانه کوه، ته د ربیعې خور یې خو زه یې پلار یم. انجلا د ربیعې کوټې په لورې ستنه شوه او په لاره کې یې په زړه کې په وار وار ویل کاشکې ته پلار وای. هغه د ربیعې د بسترې څنګ ته ورسېده، کښېنسته. د ربیعې په سترګو کې د خوب اثاره ښکاره شول. څو ځلې ارګمۍ وایستلې او سر یې د انجلا په غېږ کې ورکښېښود. وویل انجلا که د هغه د ژغورنې څه امید وای ما ته به یې د بېهوشۍ دوا نه راکوله. انجلا په تسلي امیزه لهجه ورته وویل زما باور دی چې هغه به د سرحدي عقاب په باب له څه پرېکړې نه وړاندې ډېر ځله سوچ کوي. ابا عبدالله په دې پوهیږي چې د بدر سپاهیان به غرناته لوټې لوټې کړي. ربیعه که ابا عبدالله دا احساس درلودی د خپل پلار پر خلاف به یې ولې بغاوت کوه؟ هغه ته دا څرګنده وه چې د بدترینو ستونزو له ګاللو سره سره د غناتې لوټول نه خوښوي. انجلا د غناتې اولس د سرحدي شاهین په نوم سرونه ورکوي، هغوی به پر ده معمولي تیری هم ونزغمې. ربیعې وویل ته ناپوهې، د اندلس سترګو ته د الحمرا دنګ دیوالونه ولاړ دي، د الحمرا دننه رازونه به همدلته ښخ شي. انجلا بیا هم زما باور دی چې امیران به د سر له ویرې د سرحدي عقاب پر خلاف د عبدالله د بدو ارادو مخالفت وکړي. ربیعه نه، بلکې د دې ویره ده چې عبدالله به د خپل سر له ویرې د همدغو وطن پلورلو ارادې پوره کړي چې له فریدان سره د غرناطې پر سر معامله کړې. فریدان یوازې د سرحدي شاهین له ویرې په غرناطه له حملې نه ډډه کوله. د ده له وژل کېدو وروسته به دغه غداران ډاډه وي چې د بدر د ملګرو له کسات نه یې د پناه ځای فریدان دی. انجلا مایوسه شوه. وویل ربیعې پلارجان به یې خامخا وژغوري، خو که فرض کړه د هغه هڅه کامیابه نشي نو موږ باید څه وکړو؟ ربیعې سترګې وغړولې، هغه ته یې وکتل او ناڅاپه کښېنسته. وویل انجلا زه مایوسه نه یم، زه په یوه داسې ذات ایمان لرم چې ابراهیم علیه السلام یې په اور کې وساته. آیا دا امکان لري چې زموږ همدا اوس حرم سرای ته ورسیږو؟ زما زړه ګواهي راکوي چې ملکه او د عبدالله میرمن به زموږ مرسته وکړي. زه پوهیږم چې هغوی بدر ته احترام لري. زه حیرانه یم چې مخکې داسې سوچ نه کاوه. انجلا وویل د حرم سرای دروازه به اوس بنده وي، خو عبدالله اوس په دربار کې دی، ځکه به کوټوال او پیرهداران د هغه په انتظار ویښ وي. زما امیل به د تړلو دروازو د پرانیستلو لپاره بس وي او الحمرا ته د سرحدي شاهین د راتلو خبر په دې ارزي چې وړوکې بیګم او ملکه بې وخته له خوبه راویښې شي. راځه دا هم د خدای جل جلاله شکر دی چې مورجانه په درانه خوب پرته ده. ربیعه له بسترې نه اوچته شوه، 2-3 ګامه یې واخیستل، خو ټال یې وخوړ. په سترګو یې تیاره راغله. د لوېدو په حال کې وه چې انجلا تکیه ورکړه او بیرته یې په بستره سملوله. وویل په تا دوا اثر وکړ، زه ځم، ته مې د بری دعا کوه. ربیعه د نیم خوبۍ په حالت کې خپل امیل راویست او انجلا ته یې وروشت کړ. وویل دا هم در سره واخله. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، ابوداود د ډول ډول سوچونو په کشمکش کې
د الحمرا هغه تالار ته روان و چې د ده په ګمان د بدر بن مغیره او له هغه سره د غرناطې د نسب پرېکړه کېدونکي وو. په تلو تلو کې به ودرېد او بیا به یې څه پرېکړه ته له رسېدو د مخه بیرته روان شو. په ژوند کې د لومړي ځل لپاره احساس کړه د ده د پرېکړې حوصلې ځواب ورکړی. یو ساعت د مخه د خپلې طریقې وروستیو څوکو ته رسېدو ټولې لارې پاکې کړي دي. د بدر بن مغیره په دام کې راوستل د ده د ژوند تر ټولو ستره کارنامه وه. د دې په بدل کې له پریدان نه لوی انعام غوښتلی شوی. د هغه د پوځ لپاره د غرناطې لاره خلاصه کړې وه. کله چې د څو ورځې وړاندې ابو عبدالله ته ویلي وه چې سرحدي شاهین په لاس او پښې زولنې درته راولم، نو هغه په ځواب کې ورته ویلي وه چې که زه تا ووینم چې په هوا والوځې هم ستا خبر نشم منلی. خو نن ابو عبدالله او د هغه ټول ملګري په خپل عظمت قائل کړي وو. د هغه باور شو چې له نن نه وروسته به ابو عبدالله او د هغه ملګري د ده د لاس نانځکې وي او د غرناطې د تاج او تخت د قبضې خوبونه رښتیا کیږي. ابو عبدالله د ده د سیاست د ډګر داسې پچه وه چې د هر وخت لرې کولی شوی. هغه یې په مالقه د حملې لپاره تشویق کولی شوی چې د پریدان په خلاصو دروازو غرناطې ته راننوتلی شي. خو چې ربیعه ور په یاد شوه د خیالونو په یوه بله څپه ورګډ شو. آیا زما دا ټولې هڅې د دې لپاره نه دي چې ربیعه او انجلا د نړۍ د احترام وړ ښځو په شمار کې راشي؟ ربیعه لیونۍ ده، له بدر سره مینه کوي. آیا هغه به د ده مرګ وزغمي؟ آیا ربیعه که د تل لپاره غمجنه وي ځکه د غرناطې واکمن شم خوښ به یم؟ آیا داسې کومه لار شته چې سرحدي شاهین وژغورلی شي؟ کومه داسې لاره چې زما راتلونکی هم په خطر کې نه وي؟ د ده په دماغ کې دغو پوښتنو ته له نه پرته بل ځواب نه و. پوهېده چې همدا نن شپه به د بدر بن مغیره په باب پرېکړه کیږي او دی به په خپلو هیلو د ټولو محلونو له رانسکورولو پرته د هغه په حق څه ونه شي ویلی. هغه سوچ کوه چې که زه د ده په پرېښودلو او ژغورلو کامیاب هم شم، د بدر په زړه کې زما په باب کومه کینه او کرکه ده هغه به لرې نه شي. دی که د ربیعې میړه شي هم زما د هرې هیلې مخالفت به کوي. هغه به زما په لاره کې یو داسې کمر وي چې له ماتولو او لرې کولو پرته به یې زه وړاندې نشم تللی. ربیعه که د ده د ژوند ملګری شي، ورځ په ورځ به هغه له ما نه لرې شي او زموږ ترمنځ به یو داسې خلیج جوړ شي چې ما ته به ترې پورته وتل له امکانه وتلی وي. د ربیعې د خوښۍ په خاطر د هغه د ژوند ژغورلو نه وروسته زما لپاره یوازې یوه لار پاتې کیږي او هغه دا چې زه د ژوند ټولې هیلې قربان کړم او چیرته غلی شم. نه زه داسې نشم کولی. اخر زه د ربیعې په اړه ولې دومره اندېښمن یم؟ هغه به څو ورځې غمجنه وي کله چې له پریدان پرته په غرناطه کې زما بل سیال نه وي، کله چې باچاهان زما په دسترخوان راټولېدل ویاړ وبولي او کله چې ربیعه د کوم باچا د ملکې په بڼه په تخت ناسته وي، نو یقینا دا به احساس کړي چې پلار یې د دې دشمن نه و. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو د دربار په ټولو دروازو پیرهداران ولاړو. د حرم د سرای کوټوال د ساتونکو مشر د ابو داود هرکلی وکړ او دروازه یې ورته خلاصه کړه او ابو داود په لیدو درباریان ټول په احترام پاڅېدل. د ده د لاس په اشاره د هغوی د هرکلي ځواب ورکړ. وړاندې ولاړ او د تخت تر څنګ ابو عبدالله ته له خمیدو او سلام نه وروسته په یوه تشه کرسي کښېنست. د امیرانو د دوو کتارونو د کرسۍ په منځ کې بدر بن مغیره لاس تړلي ولاړو. د هغه په لاس او پښو کې زولنې وې او بڼه یې له غوسې ځلېدله. په غلي اواز ابو داود له یوه نږدې سردار نه تر پوښتنې وروسته وپوهېد چې هغه خپلې خبرې پای ته رسولې. سردار ورته وویل چې د هغه خبرې په دربار کې ټولو ته له زغم او حوصلې نه اوچت وې. هغه ابو عبدالله ته ویلي وو چې ته بدنیتی هم یې او احمق هم یې او په دواړو صورتونو کې زه تا د رحم وړ بولم. تر لږ ځنډ درباریانو یو له بله ګونګسې کاوه او ابو عبدالله له غوسې، حیرانۍ، پریشانۍ او اندېښنې نه ډکو احساساتو بدر بن مغیره ته کتر. بالآخره یې وویل موږ یو ځل تا ته موقع درکوو، که زما واکمني ومنې له یو څه وخت نظربندۍ نه وروسته به دې خوشي کړو. بدر بن مغیره ځواب ورکړ. ما د دې ځواب درکړ. زه له بزدلانو نه د ژوند سوال نه کوم. زه د داسې سړي له پاچاهۍ منلو نه انکار کوم چې د الله تعالی نه باغي وي، د خپل قوم غدار وي او د خپل پلار دشمن وي. د بدر بن مغیره سترګې په ابو داود ولګېدې او غږ یې نور هم اوچت سو. وویل ابو عبدالله تا په خپل لستوڼي کې مار ساتلی او ته ګمان کوې چې دی به یوازې ستا دشمنان وچیچي. ته د مارانو له فطرت
حقیقت نه خبر نه یې، هغه د هیڅ چا دوستان نه وي، ته ګمان کوې زه له تا سره د جګړې کولو مجرم یم، خو زما په هغه توره سوګند چې په وار وار د دښمنانو په وینو لمبېدلې ده، که زما په زړه کې له تا سره د جګړې هیله وای، د الحمرا دیوالونه به زما د سپاهیانو لاره نه وای بنده کړې. ما په مختلفو هیلو غوښتل تا سمې لارې ته راوګرځوم او همدا لامل و چې زه ستا د یوه ملګري په بلنه یوازې دلته راغلم. ته چې زما په باب څه پرېکړه کوې ویې کړه، خو د دې مطلب دا نه دی چې زه ګناهګار یم او تا د خپل برخلیک قاضي منم. ما ستا د پلار امارت هم په دې نه و منلی چې هغه د غناتې پاچا دی او د مرمرو ډبرو په ماڼۍ کې په ورېښمونو او زرینو کرسۍ کښېني، بلکې د دې لپاره مې منلی و چې هغه د اسلام د بدترینو دښمنانو پر خلاف د جهاد اعلان وکړ. خو ته د پریدانت په لاسو کې یوه نانځکه یې، ستا په خیال کې دا څنګه راوګرځېدل چې زه به ستا په لاس بیعت وکړم؟ ابو داود ځان ته نږدې یو سردار په غوږو کې څه وویل. هغه جکس وویل لوی پاچا، مجرم چې تر اوسه پرې څه ویلي دي په همدې یې ځان د بدترینې سزا لایق ګرځولی، ځکه زموږ خواست دی چې سزا ورته واوروئ او دربار رخصت کړئ. ستا د سرشیندونکو په اړه د مجرم دا ګستاخانه لهجه له زغم نه وتلې ده. نور سردارانو او امیرانو هم په وار وار د دې خبرې تایید کړې. بدر بن مغیره وویل ډېر بدبخته دی هغه سړی چې داسې خلک پر خپل سر شرندویان ګڼي. ابا عبدالله دا د اولس پر بدن پالل شوي ګجران دي. ته چې پر دې باور کوې له ځان سره غرناته هم د تباهۍ کنجې ته ورټېل وهې. ابا عبدالله جګ شو او په رېږدېدونکي آواز یې وویل زه بدر بن مغیره ته د غرناتې د بدترین غلیم په جرم د مرګ سزا ورکوم. د سرحدي شاهین د خپرونې مینوالو، د خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. دا چې په راتلونکي کې څه وسول انشاءالله په بله برخه کې به یې وارو. دا خپرونه ما محسن احسان چمتو او تاسو ته وړاندې کړه. در بیان پر لوی الله جل جلاله سپارو. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.